نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې چې کله د منافق نښانې بیانوي، یوه نښانه تېره جمعه کې ما ستاسو حضور کې دا پیش کړې وله چې کله سړی خبرې کوي په خبرو کې درواغ وایي. او د دې متعلق ما دا خبره هم په وضاحت باندې کړې وه چې د درواغو ډېر شکلونه دي او ډېر صورتونه دي. ډېر ځله انسان د خپلې لاعلمۍ او د خپلې ناپوهۍ په خاطر باندې د درواغو عمل نه پیژني او د یو عمل کوي حالانکه هغه د درواغو په شکل د په عملنامه کې لیکل کیږي. لکه څنګه چې د درواغو ډېر شکلونه دي په معاشره کې او د هغې ټولو شکلو معلومات د انسان سره نه وي، نو کله د ناپوهۍ په خاطر د سړي زندگی په درواغو کې روانوي او د نوم د درواغجنو په پیرس او پلیش کې لیکل سوی، لیکن دی غریب په دې باندې نه دی پوه چې دا زما عمل درواغ دی او که نه دي. دغه رقم د معاهدې د وعدې د مخالفت دا د منافق دویمه نښانه ده، لیکن زموږ معاشره کې دا ډېر مختلف شکلونه لري. ډېر ځله سړی د وعدې د مخالفت په یو شکل کې رواني، د ده غریب د لاعلمۍ او د ناپوهۍ په خاطر په دې باندې نه پوهېږي چې دا د وعدې مخالفت دی، حالانکه دی په هغې عمل کې رواني چې د ده کومه عملنامه یې په هغې کې دی په وعده مخالفینو کې لیکل سوی او دا د منافقت علامه ده او نوم یې د منافقانو په پیرس کې لیکل سوی. ځکه دې باندې سر خلاصول. زه ستاسو حضور ته زه ستاسو توجه یو خبرې ته رااړوم. زما مقصد یو خبره چې د هغې یو طرف ته عامو خلکو توجه نه وي. حضرت مفتی شفیع رحمه الله الله تعالی دی د قبر د نوره ډک کي، هغې دې طرف ته خلک متوجه کړي دي. هغې وایي ګوره د وعدې مخالفت کول دا د ژبې سره تعلق خامخا نه لري چې سړی به په ژبه باندې د وعدې مخالفت چې په ژبه کومه وعده وسوه د هغې به مخالفت نه کوي. کله د وعدې مخالفت د سړي د عمله سره کار لري. عملي وعده چې وکړي د هغې مخالفت هم د غومره ګناه لري لکه سړی چې زباني وعده وکړي. هغې د دې مثال لیکلی دی. یو سړی دی د یو ملک باشنده دی، په هغه ملک کې دی استوګنه لري، هغه ملک د مسلمانانو ملک دی یا د کافرانو ملک دی، یا خپل ملک دی یا د هجرت په شکل زندگی تیروي. چې کله د هغه ملک باشندگی و استوګنه اختیار کړه، نو ګواکې د په خپل عمل کې د عملي وعده د هغې وخت د هغې ملک د حاکمانو سره وکړه چې ستاسو څومره قوانین دي زه به د هغې رعایت کوم. دا د ده د دې ملک عملي وعده وسوله. و چې کله دی د دې ملک د یو قانون مخالفت کوي او د هغې متابعت نه کوي او هغې قانون په خپل عمل کې ماتوي، نو دا سړی په وعده مخالفینو کې راغلی دی او چې کومه وعده خلافي ګناه ده دا سړی په دې ګناه کې مبتلا انسان دی. خو لیکن هغې یو شرط لیکلی دی چې په هغې کې دا شرط لیکلی دی چې دغه قانون د ملک په دې کې به ستا د الله تعالی د یو امر مخالفت نه وي، په دې کې به ستا د دین مخالفت نه وي، په دې کې به ته د یو ناقابل ظلم لاندې نه راځي چې پر تا باندې بیا ظلم راځي، او په دې کې به ته د یو ګناه مرتکب نه ګرځې چې د دې قانون په وجه ته د ګناه سره مخامخ کیږي. لیکن که چیرې په هغه قانون کې یا د الله د امر مخالفت راځي یا د دین مخالفت راځي یا په قانون کې سړی زموږ په دین کې د ګناه سره مخامخ کیږي، بیا خو د هغې قانون متابعت او د هغې موافقت او هغې پر ځان باندې منل دا یوه ذره ضروري نه بلکې ناجایز عمل دی. ځکه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق، چې سړی د مخلوق اطاعت کوي، حکومت خو مخلوق دی او په هغې کې د الله تعالی ناروا نافرماني کوي، هغې څه ګنجایش نه لري زموږ په دین کې. لیکن د هغې قانون په متابعت کې نه د الله د امر مخالفت راځي، د هغې قانون په موافقت کې نه د دین مخالفت راځي، نه سړی په یو ګناه باندې اخته کیږي، نه سړی در یو ناقابل برداشت ظلم لاندې راځي، او عام ساده قانون دی چې په هغې کې د انسانانو د اوسایي طریقې دي یا د انسانانو د اسانۍ طریقې دي، نو بیا د هغې قانون متابعت کول دا عملي وعده ده، دا پر د انسان باندې ضروري ده. او که سړی د دې عام قانون متابعت نه کوي دا سړی په وعده خلاف په انسانانو کې دی. مفتی شفیع رحمه الله د دې متعلق د قرآن څخه یو دلیل پیش کړی دی. حضرت موسی علیه السلام دا د الله تعالی اولو العظم پیغمبر دی. د حضرت موسی علیه السلام زندگی دا د فرعون په ښار کې تیریږي، په مصر کې تیریږي، پر مصر باندې د فرعون حکومت.
د حضرت موسی علیه السلام په چپلاخه باندې د فرعون د قوم یو سړی قبطي قتل سو. مشهوره واقعه د قرآن کریم ذکر کړې ده. حضرت موسی علیه السلام د هغې واقعې د هغې قبطي پر قتل باندې بار بار استغفار غواړي او قرآن کریم کې چې حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه ذکر کړي وایي لهم علی ذنب د دې خلکو پر ما باندې یو ګناه باندې ده چې ما د دوی په قوم کې یو ګناه کړی ده، یو جرم یې کړی دی، د هغې در جرم او در ګناه لاندې زه یم. مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي حالانکه قبطي دا کافر دی او په کافر کې بیا حربي کافر دی، د هغې و قتل ته حضرت موسی علیه السلام څنګه ذنبون وایي. قرآن کریم د هغې قتل څنګه د جرم او د ذنب او د ګناه په شکل ذکر کوي. هغوی دا لیکلي دي چونکې حضرت موسی علیه السلام د فرعون د ښار باشنده دی او چې کم سړی د یو ښار باشنده سو د دې معنا دا چې دې سړي د دې ښار د حاکمانو سره عملي معاهده او وعده وکړه چې زه ستاسو د ټولو قوانینو رعایت کوم او چې کومو قوانینو کې زما د رب مخالفت نه وي د هغې قوانینو څخه به زه ځان ګورم، د هغې قانون د قوانینو د مخالفت څخه به زه ځان ګورم. او د فرعون په قانون کې د قبطي وژنول دا جرم و او د حضرت موسی علیه السلام صدا صادر سو، نو ځکه حضرت موسی علیه السلام پر دې عمل بار بار استغفار هم غواړي. حضرت موسی علیه السلام دا عمل قرآن کریم د په حق کې په ذنبون باندې لیکي، ذنبون معنا ګناه، او حضرت موسی علیه السلام دې ته د جرم په نظر باندې ګوري. حالانکه بدی کې نور هیڅ نسته، صرف د هغې ملک د قوانینو مخالفت دی، نو په دې خاطر باندې حضرت موسی علیه السلام پر دې مغفرت غواړي. نو چې کله یو سړی د یو چا په ملک کې اوسیږي، د مسلمانانو حکومت دی که د کافرانو حکومت دی، چې کله ته په هغه ملک کې باشنده سولې د هغې ملک قوانینو رعایت کول دا ستا دپاره ضروري عمل دی، خو په دې شرط چې په هغه رعایت کې به د الله تعالی نافرماني نه راځي، په هغه رعایت کې به د دین مخالفت نه راځي، په هغه رعایت کې به ته د ګناه کبیرې مرتکب نه ګرځې. نو بیا د هغې قانون مو رعایت کول دا معاهده ده او د دې معاهدې په ماتوالي باندې سړی ګناهګاره ګرځي.